السلام علیکم، زه هومیوپیتک ډاکټر یم. کوم نارینه چې واده کړي وي او هغې ته په کوروالی کې مسله وي سیکشول انټرکورس چې کوم دی هغې پراپر طریقې سره نشي کولی، کوروالی کې ورته مسلې وي، خواهش یې نه راوچتېږي او خواهش یې راوچت شي نو بیا کوروالی صحیح طریقې سره نشي کولی، نو هغې لپاره ستاسو ته یو هومیوپیتک دوايي ښیم. کله دا تاسو استعمال کوئ ستاسو ډیزایر چې کوم دی خواهش او بالکل نارمل شي او ستاسو چې کوم څومره مسلې وي د سیکشول هغه به سره ختم شي، او که څومره د اریکشن مسلې وي، اریکټایل ډسفنکشن مسلې وي، یا د پریمیچر ایجاکولیشن مسلې وي او یا د ډیزایر مسلې وي، هغه انشاءالله مکمل ختم شي د دې دوايي سره. دا هومیوپیتک دوايي دا یو سپری ده او دا د ژبې د لاندې کول دي، سهار او ماښام 2 سپریګانې کول دي او انشاءالله چې څو ورځو کې دا استعمال کوي نو د رزلټ په تاسو ګوره ډېر ښکلی رزلټ دی، ډېر بیسټ رزلټ دی او د دې خوبي دا ښه خبره ده چې د دې څه سایډ افیکټ نشته، ځکه چې دا دوايي دننه نه ځي معدې ته نو څه اثر نه کوي. نو دا تاسو د ژبې لاندې کوئ او چې د ژبې لاندې تاسو وکړئ تاسو دې رزلټ په انشاءالله وګورئ. د دې میډیسن نوم دی پاور بوسټر، د کینټ کمپنۍ دا سپری ده پاور بوسټر په نوم باندې. د دې قیمت دی 1.5 روپۍ، دا به تاسو ته هومیوپیتک سټور کې میلاو شي. پاور بوسټر دا به راواخلئ او دا به سهار او ماښام د ژبې لاندې 2 سپریګانې کوئ، صحیح ده. دا به داسې کولاو کوئ او دې کې داسې سپری وي، داسې سپری وي دې کې هغه به داسې تاسو کولاو کوئ او د چې کوم د دې هغه پمپ دی او ژبې لاندې 2 سپریګانې وکړئ. د دې ژبې لاندې چې 2 سپریګانې تاسو وکړئ بس دا کافي ډوز دی. سهار او ماښام صرف 2 سهار 2 او ماښام 2 سپریګانې ژبې لاندې کوئ. انشاءالله تاسو که د ډیزایر مسله وي، ستاسو خواهش نه وي او کوروالی صحیح طریقې سره نشي دا کولی نو د دې په استعمال به ستاسو دا مسله انشاءالله ختمه شي. دا نوم یو ځل بیا وګورئ، پاور بوسټر د کینټ هومیوپیتک کمپنۍ، دا به تاسو ته میلاو شي په 1.5 روپۍ به تاسو ته میلاو شي. پاور بوسټر دا لازمي راواخلئ، ځکه چې که تاسو د ټایمینګ ګولۍ استعمالوئ د هغې سایډ افیکټ ډېر وي، د کډني مسله جوړېدی شي، د ګردو او د زړه مسله جوړېدی شي او د دې داسې څه مسله انشاءالله نه جوړېږي. امید دی ستاسو دا ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي دا چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغې ته هم فایده ورسي. خوشحاله اوسئ. الله حافظ.